دا کله ناکله کوم خیال کړی زمونږ بعضې علما کرام چې نکاح خطبه وي نه دا حدیث پکې وي النکاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نو النکاح من سنتي، النکاح سنتي دا ځان له حدیث دی. دې سره هغه بل حدیث هم ملاو کړی فمن رغب عن سنتي فليس مني، یا فمن رغب عن سنتي هغه د هغې حدیث جز دی. دا ټول چې تاسو ته ما بیان کو چې نبي علیه السلام په یو ځای کې وعظ کړی او بیا د صحابو هغه هر څه پرېښوده، نبي علیه الصلات وسلام راغی بیا هغې ته ترغیبي خبره کوله. نو په هغې کې ورته اخر کې وفرمیل چې فمن رغب عن سنتي فليس مني، چا چې زما د سنت نه مخ واړو دا زما په طریقه باندې نه دی، دا زما د امت طریقې کار نه دی چې داسې څوک کوي. نو فمن رغب عن سنتي فليس مني ځان له حدیث دی، جزء حدیث دی. دا النکاح سنتي یا النکاح من سنتي دا ځان له حدیث دی. نو که یو عالم نکاح تړي نو هغه له پکار دی چې داسې ووایي چې وقال النبي صلی الله علیه وسلم النکاح سنتي وقال النبي صلی الله علیه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا دوه حدیث دی، دا دوی اکثر ملاوي. بل دغه یو دوه درې احادیث هغه زموږ په خولې باندې په نکاح کې جاری کېږي. دا طریقه هم زما نه ده خوښه، غلط نه ده، ټیک ده، غټه مسله ده. یو مسله په نکاح کې زموږ غټه دا ده چې مونږ دا 2 پیرې او دا 3 پیرې ویل تا ورکړې وه ور دې کړه، تا قبوله کړې وه قبوله دې کړه. نه یو خو تاسو ته مخکې ما ویلي چې دا الفاظ ټیک نه دي، دا ټیک کول غواړي. هسې پښتو کې دا لفظ ټیک نه دی، تا ورکړې وه ور دې کړه که نه، نور څه ګناه نه ده. او دې په ځای دا پښتنو ته لږ ښه نه ښکاري دا لفظ. دې په ځای ما تاسو ته ویلي که دې په ځای دا لفظ سړی استعمال کړي تا حواله کړې وه او حواله دې کړه، حواله کړې دې وه او حواله دې کړه، دا ښکلی لفظ دی، صحیح ده. او بله یو مسله هغه دا وه چې مونږ دا 2 3 پیرې دا څیز وایو، دا 2 3 پیرې نکاح په یو ځل باندې منعقد کېږي، بس یو ځل وي یا کافي ده. او 2 3 غوټې داسې پړی نه دی چې ته به 2 3 غوټې ورکړې نو کلک پشي، صحیح ده. دا په نکاح کې دا احادیث مبارکه، دې سره نور احادیث مبارکه هم ویل پکار دي. دې احادیث مبارکو دې په هر یو کار باندې خپل یو اثري، د دې یو برکتي چې هغه احادیث مبارکه وویلی شي نو کوم مجلس چې دی هغه د هغې د وجې برکتي شي. موږ په نکاح کې صرف دا وایي چې النکاح سنتي وقال النبي صلی الله علیه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني، دا خو ټیک دی. او دې سره د دې نورو احادیثو مبارکو اضافه وکړی شي نو ډېره بهتره وي چې هغه د نبي علیه السلام مرفوع روایات دي یا د صحابه کرامو موقوف روایات دي یا د قرآن مجید هغه آیتونه دي چې هغه د نکاح د وجې نه د انسان د رزق د ښه کېدو سبب او ذریعه ګرځي. لکه الله جل شانو قرآن کې فرمایي دا آیت مبارکه وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنهم الله من فضلی. دا آیت په نکاح او خطبه کې ویل دا مناسب دی، ډېره ښه خبره ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، الله جل شانو فرمایي سورة النور کې چې تاسو د خپلو ناواده کړو د دې نکاح کوئ، که دې چېرته غریبانان الله به مالداره کړي. دې آیتونو مبارکو اثر دی، دې آیتونو مبارکو سره کومه نکاح وتړلی شي که نه نو اکثر دا د مالدارۍ سبب او ذریعه ګرځي. اکثر چې ما لیدلي دي هغه نکاحونه مې لیدلي دي، زما مشاهده ده، زما مشاهده چونکې د قرآن موافق ته ځکه راته یم چې دا آیتونه مبارکه کوم چې د رزق سره تعلق ساتي چې تاسو نکاح وکئ چې ستاسو رزق سیوا شي، الله جل شانو فرمایي. نو هغه نکاحونه چې دا آیتونه مبارکه وکړي چا لوستي دي که نه نو ښځه خاوند بیا وروسته اکثر مالداري. او هغه نکاحونه چې هغې کې ما دا نه دي اورېدلي دا نو هغه اکثر بیا څه وایي و یاره مزه نه کوي نو نو بیا وایي دا څنګه چې واده مو کوو وایي مال و دولت هغه. داسې نور حدیث مبارکه دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې التمسوا الرزق بالنکاح، چې تاسو رزق ولټوئ، په نکاح کې رزق پروت دی، ته نکاح کې الله جل شانو ستا رزق سیوا کوي. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تزوجوا النساء، تاسو نکاح کوئ ودونه کوئ د زنانو سره، فانهن یاتین بالاموال، ځکه نکاح دا برکت دي، دا ځان پسې مالونه راکاږي، نکاح ځان پسې مالونه راکاږي. او دا هغه احادیث مبارکه او آیتونه مبارکه دي چې موږ په یو څو باندې اکتفا وکړو، قصه ختمه. او دې آیتونه مبارکه خپل یو برکت نو ښه خبره ده چې انسان دا ووایي نو ښه وي. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به
والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. الله فرمای وإذا جاءوكم هر کله چې دا يهوديان راځي تاسو خواله وإذا جاءوكم هر کله چې دی راځي تاسو خواله قالو دی وی آمنا موږ ایمان راوړې وقد دخلوا ادي استخواته داخل شوی دی بالکفر فکفر سره وهم او دوی قد خرجوا اوتی دی به په کفر سره والله الله جل شانه عالم زیات پوهه ده د ټول نه زیات پوهه ده بما پاغه سمانی کانو یکتمون چې دوی چې پټول به وترى اني كثيرا منهم ډیر خلق د دوی نه یسارعون چې دي تادی کوي فی الاثم په ګناه کې یسارعون جلدی کوي یسارعون تادی کوي فی الاثم په ګناه کې ولعدوان او په ظلم کې واکلهم السحت واکلهم خړل د دوی السحت حرام لبئس ما كانوا يعملون لبئس ډیر بد ده ما هغه کانو چې دوی يعملون کم عمل وکاو لولا ولنا ينهاهم دی منکی الربانیون دی اغا علماء کرام والاحبار و زاهدان عن قولهم دی دا اغا وینانا الاثم چی دا گناه وینا دا و اکلهم او خورل دا دوی السحت حرام لبئس ما دیر بد دی اغا کانو چی دوی یصنعون چی سیز خپل عادت جوړ کړو. دې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د يهودو کفر د يهودو ګناه او د اغي د علماء کرامو چې کوم علماء کرام اغي د حق ته وینا خیال نو ساتلې د اغي الله جل شانه مذمت ذکر کړي. اړومبي آیت مبارکه کې الله جل شانه دغه يهوديان د منافقت ذکر کړي چې دا يهوديان دا انتهایی منافق قومو زکه یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله بستا خال را لندی وی چې امن نامغه ایمان راوړي الله جل شانو فرمای دی چې راتل نزان سره کفر راوړو ستا په مجلس کې بستا आवाज او ستا نصیحت او ستا تقریر اغي اس اثر نکو دی واپس په کفر سره وته نه الله جل شانو فرمای دی چې دا کم کفر دا په خپل زړه کې ستاسو نه پټي نه الله جل شانه تردی دا کفر خکار کول او نخ کار کول دا یو شان برابر دي ځکه الله جل شانه خدا سے ذات ته سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار د شپې تیارا او د ورځې رڼا الله جل شانه ته ټول یو شان دي دا یرا دبی والنملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة الله جل شانو په تور تیار کې په تور غټه باندې دا مورې دي کنه تور میږي دا تور نروخ فور چې کم نری نری داغونه په تور غټه باندې لګي الله جل شانو دا غینم خبر ده وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الله جل شانو فرمای یو پانم چې خوځي او غرزي کنه دا زما په علم کې ده زما د حکم نه بغیر خوځیدې نشي او پریوتې نشي او که سلام دري او که سوچتي دا ټول الله جل شانو فرمای زما په علم کې دي. الله جل شانو فرمای دی چې دا سب پټي کم کفر په خپل ځل کې نو تاسو نه پټ کی مان نشي پټولې الله فرمای زبا دې سزا ورکوم دیله. نړومبي آیت کې الله فرمای و اذا جاءوکم هر کله چې دا يهوديان ستا خو راشي نبی عليه السلام نقالو دی وی آمنا مونږ ایمان راوړې دي وقد دخلوا حالانکه په تحقیق سره دی داخل شو بالکفر په کفر سره وقد دخلوا او په تحقیق سره دی داخل شوی دي ستا خواته ستا د مجلس ته بالکفر په کفر سره نه ځان سره کفر راوړې هم دي وهم قد خرجوا به او ځان سره کفر واپس استیم دي وقد وهم او دی داسې خلق دي قد خرجوا چې ځان سره بهر استه دي به دا کفر
الله جل شانو فرمایي ستا تقریر او ستا وینا او ستا نصیحت پیس اثر نه دی کړی ښه والله اعلم بما كانوا یکتمون الله جل شانو د ټول نه زیات پوهې دی په هغې څیزونو باندې کوم چې دوی پټوي. دایي داسې خلک چې هغه یو نیک مجلس ته حاضر شي دغه د یهودیانو دا صفت په هغې کې وي. په مسلمانانو کې هم داسې خلک شته هغې ته موږ یهودیان نه وایو. یهودیت خو یو ځان لسیز دی خو دونه وایو چې یاره دا کار کم دی نو دا د یهودیانو دی. دا صفت چې کم دی دا د یهودیت صفت دی. هغه دا چې یو نیک مجلس ته انسان حاضر شي او د پسې د ایمان او د اسلام او د دین او د شریعت او د هغې د نصیحت یوه خبره وننخلي او غوړ منګي چې څنګه تللی هغه شانتې راوتی. دا صفت د یهودیانو یعنی د هغې عیب و. دا د مسلمانانو صفت نه دی. ورپسې الله جل شانو فرمایي وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. تب ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر خلک په دې کې داسې دي یسارعون چې تادی کوي فی الاثم په ګناه کې والعدوان او په دشمنی په ظلم کې واکلهم السحت او د حرام مال په خوراک کې. الله جل شانو دلته درې ګناهونه ذکر کړي دي چې دا یهودیان دا رذیل خلک دغه به ډیر خلک ته داسې ویني ټول نه کثیرا ډیر زیات خلک به پکې ویني. یاد ساتئ دا الله جل شانو چې بار بار فرمایي بل اکثرهم لا یعقلون واکثرهم الفاسقون واکثرکم الفاسقون. اکثر خلک په دې کې فاسقان دي اکثر خلک په تاسو کې فاسقان دي. دلته الله جل شانو فرمایي تب اکثر خلک په دې کې ګوره الله جل شانو داسې نه ذکر کړي دا ټول داسې دي. زموږ نه کله ناکله غلطي کیږي که نه موږ په خپلو خبرو کې وایو چې یاره تاسو ټول داسې نو په هغې کې سم خلک وي او موږ د وچو سره څه وسیزو له همدم اوس وځو داسې کوو موږ اکثر. داسې نه وي په کار بلکې که انسان داسې خبرې کوي چې خلک ډېر زیات تنګ کړي نه که هغې ته فاسقان وي فاجران وي یا هغې ته داسې یو عیب منسوب کوي نو داسې به وایي چې اکثر خلک په تاسو کې داسې دي یا اکثر خلک په دې کې داسې وو. اکثر دی یادی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتو هغه ورځ وی کنه دا ټول میډیا والے دا فاسقان دي فاجران دي گمراه دي دا ټول یاد کړه. الانکه الله جل شانو قانون دار چې هغه ټول نه یادې چرته الله جل شانو چې یادې اکثر خلک یادې دینو اکثر خلک یادې نه دا خبرو چلو منتخي تاسو په خپل خبرو کې داسې الفاظ استعمالوي چې اسنه د وچو سره چرته لامدو نه سوزي. دې ته به خیال کوي او چرته د خر په ځای کولالو نه داغي دې ته بل خیال کوي. الله جل شانو فرمای نو خبره مې دا کوله چې الله جل شانو هغه فرمای چې دی يهوديانو کې درې ګناهونه وو. یو ګناه پکې دا و چې یسارعون فی الاثم کم د ګناه کار چې به ناغي طرف ته ډېر تادی کوله او دویم والعدوان او تادی به کوله ظلم طرف ته دا پکې دویمه ګناه او دریم واکلهم السحت حرام مال خوراک کی هغې کې به ډېره زیات تادی کوله. الله جل شانو فرمایي ګناهونه څو دي درې قسمه ګناهونه. اصل کې اثم چې دی اثم دا اثم چې دی دا هر ګناه ته شاملي خو دا ظلم او دا حرام مال خوړل دی جدا ځکه ذکر کړل چې دا لوی لوی ګناهونه دي. دا ظلم او دا حرام مال خوړل دام ګناهونه دي په اثم کې داخل دي خو مستقل ذکر کړل چې الله جل شانو فرمایي دا نورم ګناهونه دي خدا په کې ډېر زیات لوی ګناهونه دي. یو ظلم او بل څه حرام مال خوړل. الله جل شانو شروع کې فرمایل چې وترى كثيرا منهم تب ډېر خلک په يهوديانو کې ویني یسارعون فی الاثم چې دی په تادی کې په ګناه کې والعدوان او په ظلم کې واکلهم السحت او د حرام مال په خوراک. یا خدغه مطلب مې ته بیان کو یو بل مطلب هم دی. الله جل شانه الاثم کې حقوق الله ذکر کوي چې دی چې کله د الله جل شانه حقوق ضایع کوي نو ډېر تادی کوي چې زر د الله جل شانه حقوق ضایع که منځ دی که زکات دی او که دغه شان نور عبادتونه د الله جل شانه که منځ دی
دا د الله جل شانو حق دی. دی که چرته د منځ وخت راشي نو منځ ضایع کوي او دا ډېره زیاته تادي چې په څه طریقه باندې دا منځ دا شاته وغورځو. نو الاثم نه مراد څه شی دی؟ دا حقوق الله دي چې دی د حقوق الله په ضایع کولو کوي ډېره زیاته تادي کوي الله جل شانو فرمایي. او ورپسې والعدوان و اکلهم السحت، ظلم او حرام مال خوړل دا حقوق العباد دي. ظلم خو څوک په الله نشي کولی که نه، چېرته په مخلوق پې کوي. دا حقوق العباد دي، دا ظلم دا د هغې حقوق وال دي. او دغه شانتې حرام مال خوړه، څوک د الله جل شانو مال خو نشي خوړی حرام، د چا خوري؟ د بندګانو خوري. نو دا هم د حقوق العبادو نه دی. یا یو بله وجه چې دا الاثم الله جل شانه انفرادي ګناه طرف ته اشاره کوي چې د انسان خپله کومه ګناه او هر چی دا عدوان دی نه الله جل شانو دا هغه متعدي او اجتماعي ګناه طرف ته اشاره کوي. ظلم اجتماعي او متعدي بل تم پکې نقصان. هر چې و اکلهم السحت دا الله جل شانو د معاش ګناه ذکر کوي چې دی د معاشرې معیشت هم تباه کوي او خرابوي. دا الله جل شانو د یهودو څه ذکر کوي؟ هغه عیب ذکر کوي چې دا درې کارونه دي پکې ښه، خپل ځان هم تباه کوي، خلک هم تباه کوي او د خلکو معیشت هم تباه کوي. دا د چا صفت دی؟ دا د یهودیانو عیب دی. ښه صحیح ده. اصل کې مونږ په عربي ژبه کې دا صفت د عیب دپاره هم استعمالو، د صفت دپاره هم استعمالو. نو ځکه زما په خوله بار بار صفت راځي. ښه نور زمونږ په ژبه کې خو دغې دپاره عیب استعمالیږي، د غلط کار دپاره او سم کار دپاره صفت استعمالیږي. تاسو دا ونه وایئ چې یاره دله پښتو نه ورځي صحیح که زه ګزاره کوم، ډېره خو نه راځي پښتو، خو بیا هم ګزاره هره یو ژبه نه م لږ لږ زده کړي دي. ښه بیا الله جل شانه فرمایي اوس دا خلک دا په قصد باندې دا ګناه کوي. لبئس ما کانوا یعملون، لبئس ډېر بد دی ما کانوا یعملون، دی چې دا کم کار په قصد باندې کوي، دا پردی مال خوري، دا ظلم کوي او دا ګناهونه کوي. الله جل شانه فرمایي دا ډېر بد کار دی. الله لبئس ما کانوا یعملون، دا عمل ډېر زیات بد دی. یو خبر ځان سره یاد ساته مولانا، دلته یو لفظ الله جل شانه ذکر کړی دی، یسارعون فی الاثم، یسارعون فی الاثم. دا الله جل شانه ولې ذکر کوي قرآن مجید کې؟ دا سرعت تا لفظ نه دی، دوه د تادیه دپاره مونږ چې یو څیز زر کوو که نه تادیه دپاره، دې دپاره دوه الفاظ استعمالیږي په عربی کې. څو؟ دوه. یو سرعت ته، یو عجلت ته. یو سرعت ته، یو عجلت ته. دا دواړه الفاظ استعمالیږي. اکثر داسي چې کوم د خیر کاری د هغې دپاره سرعت لفظ استعمالیږي. قرآن مجید کې الله جل شانو تقریبا سورت انبیاء کې فرمایي چې انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. دا پیغمبران چې انهم کانوا یسارعون، دی به کوشش کوو، تادی به کوله فی الخیرات، په نیکو کارونو کې. د سرعت او د مسارعت دا لفظ دا د تادیه دپاره راځي، خو په نیکۍ کې. او د عجلت لفظ اکثر استعمالیږي دا په هغه شر کې. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الانات من الله، صبر د الله د طرفی، والعجلة من الشیطان، او عجلت او تادی د چا د طرف نه؟ شیطان د طرف. مونږ چې وویل که تادی شیطان کوي، تادی مه کوه، داسې وایي. دا حدیث شریف دی والعجلة من الشیطان. نو عجلت دا د شر په ځای استعمالیږي اکثر، او سرعت او د یو خیر په کار کې استعمالیږي. او الله جل شانو دلته د ګناه دپاره سرعت لفظ استعمال کړی چې دا یهودیان یسارعون فی الاثم، دی به تادي کوله، سرعت پې کوه بس کې په ګناه کې او په ظلم کې او د خلکو په مالونو. حالانکې دا خو د ګناه کارونه دي. ولې الله جل شانو داسې فرمایي؟ خبره یې الټه کړې. دلته خو داسې په کارو چې دی عجلت کوي، په څه شي کې؟ په ګناه کې. دی عجلت کوي په ظلم کې، دی عجلت کوي په څه شي کې؟ د خلکو د مال په خوراک کې، په حرامو خوړلو کې. دا یسارعون لفظ الله جل شانو د دې دپاره ذکر کو چې د دې عقیده دا وه، د دې عقیده دا وه چې ګویا چې دا مونږ ښه کار کوو چېرته. الله جل شانو د دې په زړه کې څه و هغې نقل کړه چې یسارعون دې ته د خپله تادي ورته ډېره ښه ښکاري په ګناه کې، او په ظلم کې چې دې کومه تادي کوي دا ورته ډېره ښه ښکاري چې مونږ جوړې په حقه باندې یو. او دی چې کوم د خلکو مالونه حرام خوري
نو دا ورته ښه ښکاري چې دا مونږ ښه کار کوو بد کار نه کوو. دی ویلي وو که نه هلته انما البیع مثل الربا، الله وفرمیل چې تاسو تجارت کوئ بیع کوئ او تاسو سود مه خورئ. نو دی وی چې انما البیع مثل الربا، سود او په بیع کې خو هېڅ فرق نشته، هغې کې هم پیسې ګټلی کېږي په دې کې هم پیسې ګټلی کېږي، فرق څه دی؟ نه په دې خو هوښیار سړی پوهېږي چې دې کې فرق څه دی، دواړو کې پیسې ګټلی کېږي، ډېر لوی فرق دی پکې. الله جل شانه فرمایي په بیع کې د چا د حقوقو هغه اطلاف نه راځي، د چا حقوق پکې نه والی کېږي په بیع کې، او په سود کې خو د خلکو حقوق تباه کېږي، د خلکو حقوق و انسانیت تباه کوي، معاشره تباه کوي. الله جل شانه فرمایي دي ته د خپل سود هم ښه ښکاري، دي د خپل حرام هم ښه ښکاري، دي د خپل ګناه هم ښه ښکاري، دي د خپل ظلم هم ښه ښکاري. دارسې دا تاسو دا غټ خلک لیدلي که نه په خپل نوکر باندې څومره ظلم کوي او بیا په دې فخر هم کوي، بې عزته کړي د خلکو مخکې، که نه داسې نه کوي. او ځینې سړی ګناه کې ځان ورته پېښه، نو ګناه هم کې ځان ورته پېښه ښکاري. ګورئ نه دا چې ګډېږي دا ټامیان په دې ګاډو ماډو کې میوزیک یې لګولي، ګناه هم کوي او ځان ورته ښه ښکاري. دا چې ډولۍ کې دا ګاډي رواني او دا ښځې او نر پکې ګډېږي، ګناه هم کوي او ځان ورته ښه ښکاري چې دا زموږ یو بهترین کلچر دی. څه دی؟ کلچر دی. بې حیا د بې حیایۍ لباس هم استعمال او ځان ورته پې ښه ښکاري. الله جل شانه فرمایي دا خو د مسلمان کار نه دی. دا الله جل شانه هغه نقشه ما ورته ښودلې وقت ترا کثیرا منهم، ته به ډېر خلک په دې یهودیانو کې ګوري یسارعون فی الاثم چې دوی به تادي کوي په ګناه کې او د خپله ګناه به ورته ښه ښکاري، والعدوان او په ظلم کې، او ظلم به ورته بیا ښه ښکاري، و اکلهم السحت او حرامو کې به هم تادي کوي او خپله تادي به ورته په حرامو کې دا ښکلې ښکاري، ښه به ورته ښکاري. لبئس ما کانوا یعملون، الله جل شانه فرمایي د دوی دا عمل دا ډېر زیات بد دی. دا هغه خبره وه چې د عامو خلکو خبره وه. د چا خبره وه؟ د عامو یهودیانو خبره وه چې الله جل شانه ذکر کړه. اوس د خاصو یهودیانو الله جل شانه ذکر کوي، د خاصو خلکو خبره ذکر کوي. څنګه چې په مونږ کې دوه قسمه خلک موجود دي، یو عوام موجود دي او خواص موجود دي. عوام خو تاسو پیژنئ، خو خواص لکه زموږ علماء کرام او زموږ مشران. الله جل شانه اوس د هغې یهودیانو د خواصو د علماء کرامو تذکره کوي. الله جل شانه فرمایي څونه بدترینه خلک دي د یهودیانو د علماء کرام. دا علماء کرام لفظ خو سره نه و پکار، کرام خو معززو ته وایي. څونه بدتره خلک ته د یهودیانو د علما او د دې د زاهدان او عبادت ګزاره خلک، دا څونه بدتره خلک دي چې خلک ګناه کوي، خلک حرام کوي، خلک ظلمونه کوي او دوی ورته دا نه وایي چې داسې مه کوئ. دا څونه بدتره خلک ته الله جل شانه فرمایي څه وایي؟ لولا ینهاهم الربانیون، ولې د دې د ربانیون علما کرام دی نه منع کوي، والاحبار او د دې د زاهدان نیکان خلک عن قولهم د دې د هغې وینا نه الاثم چې د ګناه خبرې کوي چې هغه دروغ دي، و اکلهم السحت او دا علما کرام دي د حرام نه ولې نه منع کوي. لبئس ما كانوا يصنعون، د دې د علما الله جل شانه فرمایي دا د تباہ او برباد شي. لبئس ډېر بد دي ما هغه عملونه كانوا يصنعون چې دې د علماو به کول. د عامو خلکو باره کې څه ذکر کړل؟ لبئس ما كانوا يعملون، د دې د عملونه بدتر دي، ډېر بد دي. او د علماء کرام مبارک یې څه وفرمایل؟ لبئس ما كانوا يصنعون، د دې علماء کرامو دا کم صنعت دی دا بدترینه صنعت دی. یو عمل یو صنعت دي، دواړو کې فرق دی لږ شان. صنعت هم کار ته وایي، یو فعل ته وایي، او عمل هم یو فعل ته وایي، یو کار ته وایي، خو لږ فرق دی پکې. فرق پکې دا دی کم کار چې په قصد سره وشي، په قصد سره هغې ته عمل وایي. څه ورته وایي؟ عمل ورته وایي. او کم کار چې عادت جوړ شي هغې ته صنعت وایي. څه ورته وایي؟ صنعت. تاسو به یو لفظ اورېدلی صنعت او حرفت، کاریګري، هنر چې موږ څه ته وایو. هنر د انسان عادت جوړ شوی که نه، ستا ډرایوینګ عادت شوی که نه، دې ته صنعت وایي. څه ورته وایي؟ عمل ورته نه وایي. عمل هغې ته وایي چې انسان په قصد باندې یو کار وکړي. یا داسې ووایه چې هر صنعت هغې کې عملي، خو په هر عمل کې صنعت نه وي. یو کار به انسان په قصد باندې وکړي خو هغې عادت نه وي، خو هر کار چې د انسان عادت وي نو هغه په څه باندې کوي؟ په قصد باندې کوي، نه رسې په دې باندې. الله جل شانه ولې د عامو خلکو باره کې ذکر کوي چې دا د دې د اعمال ډېر بد اعمال دي، او د دې د علما کرامو باره کې وایي چې دې د غلط کار نه منع کوي، د دې د صنعت بد صنعت دی. څه مطلب دی؟ مطلب د دې دا دی چې د عام خلک کومه ګناه کوي که نه، دا صرف د دې قصد دي، عادت یې نه وي، صحیح قصد دي. او د دې د علما کرام چې دې د غلط کار نه منع کوي که نه، دا عادت شوي دي په دې باندې. نو هر چې د
علماء کرامو کار دی او د دې ګناه د هغه د عامو خلکو د ګناه نه ډېره بدتره ده. الله جل شانو فرمایي ګوره زه تاسو ته یو خبره وکړم عجیبه شانتې. یو روح دی که نه انسان روح چې څه ته وایي روح یو د انسان دا جسم دی د جسم دپاره د دوایه ضرورتي که جسم خراب شي او مرض پکې ولګي څه ضرورتي دوایه ضرورتي او که روح خراب شي د هغې دپاره څه ضرورتي د قرآن ضرورتي د حدیث ضرورتي د الله جل شانو د ذات او د الله د صفاتو او د الله جل شانو د احکام او علم د هغې ضرورتي روح ته د روح د مرض دپاره څه ضرورتي د قرآن او د حدیث ضرورتي د علم ضرورتي او د انساني جسم د مرض دپاره څه ضرورتي دوا ضرورتي دوایه ضرورتي. اوس تا ته یو خبره کومه یو انسان دی هغه له ډاکټر صاحب دوایي ورکړه هغه دوایي خوري او مرض نه ټیک کېږي دې څه مطلب وي دا یې مطلب دی چې دا مرض ډېر زیات سخت دی که نه داسې نه ډاکټر دوایي ورکړه یو انسان له چې دا وخوره ټیک پشي هغه دوایي خوري او ټیک کېږي نه دې څه مطلب دی چې مرض ډېر زیات سخت دی. په دوایي کې الله جل یو خدای بله مسله راته جوړه نه داسې نه ده الله جل شانو مرض دونه سخت کړی چې دوایي پې کار نه کوي دا مطلب دی. مونږ د الله جل شانو د افعالو خبره نه کوو یو عامه خبره کوو کوم چې د انسان فطرت ته د هغې خبره کوو صحیح ده. نه کله چې انسان له ډاکټر دوایي ورکي او د دوایي خوري او مرض د نه ټیک کېږي هغه شانتې برقراري دي څه مطلب چې مرض ډېر زیات سخت دی صحیح ده. دغه شان د انسان روح دی کله چې د انسان روح هغې ته قرآن او حدیث ملاویږي او د هغې باوجود دغه روح ګناه کې پته لګي چې په دې کې دا کم مرض لګېدلی دا ډېر زیات سخت دی څنګه چې دا مرض دلته څه خو دوایه کار نه کو دغه شان د علما کرام روح چې هغې سره علم دی بیا هم پې علم اثر نه کوي دا مطلب دی چې دا روح ډېر زیات ګنده شوی دی روح ډېر زیات ګنده شوی دلته هغه ګندګي د یهودیانو علما کرامو الله جل شانو ذکر کوي چې دې یهودیانو چې کوم عالمانو د هغې ګندګي دومره سیوا شوې وه لکه څنګه چې په یو انسان کې مرض سیوا شي بیا پې سم اثر نه کوي. الله جل شانو دی آیت مبارکه کې مقصد د دې آیت مبارکه دا دی چې په کومه زمانه کې کم علما کرام موجودي او یو قوم کې یو ګناه موجودي الله جل شانو فرمایي دغه علما کرام به دا خلک د دغې بدو نه منع کوي کې نه منع کوي الله جل شانو فرمایي دا د هغې یهودیانو چې کم علماو د هغې په صف کې دي بیا دا د هغې په صف کې هغه عیب په دې کې هم دی کوم چې د یهودیانو په علما کرامو چې هغې هم خلک ته ناروا نه منع کول ځکه د دنیا دپاره یاره زما دنیا خرابېږي څنګه درته ووایم چې دا ته حرام کې بیا ما ته پیسې کوم ځای نه میلاوي تنخوا به کوم ځای نه میلاوي الله جل دا خبره زه تبلیغیانو ته هم کوم یاد دی وساتي ګورئ صرف امر بالمعروف دا د امت ته خیریت سبب نه دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو بهترین خلک کې نه د بهتروالي هغه اسباب چې الله جل شانو ذکر کړي دي هغه څو دي دوه چې د کومې تعلق هغه د دعوت سره دی وروسته خو بیا ایمان هم دی خو دعوت سره چې د کوم څیز تعلق دی هغه دوه څیزونه دي هغه څه دي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به خلکو ته ښې خبرې کوئ او د بدو نه به منع کوئ د تبلیغیانو کار دا دی د بدو نه خلک نه منع کوي ښه خبرې ورته کوي ټول نه داسې هم پکې دي چې بالکل ازمرۍ هر ټایم د بریتونه نیولې او ځان پورې راښکي داسې هم پکې شته خو اکثریت داسې دی چې هغه په امر بالمعروف باندې عمل کې په نهي عن المنکر باندې خبره نه کوي څوک نه منع کوي چې دا غلط کار دی مه کوه څوک د لاس نه نیسي چې قلار شه داسې نه کوي جی مانځله راشه جی مانځله راشه حلوا پسته خبرې کوي که نه خیر دا به دې کې یو جمالي صفت دی جدا خبره ده الله جل شانو فرمایي دغه خلک ولې بدتر دي دغه علما د یهودو هغې د بدتروالي وجه دا وه چې خلک د حرامو نه منع کول د نارواو نه منع کول حدیث شریف کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې به تاسو څوک غلط کار وکړي نو که ستاسو د لاس وس خپل لاس استعمال کړي او که نه ستاسو د لاس وس نه چېرته لاندې درجې والی بیا کم از کم خبره خو وکړه
او که دغه هم دې وس نه کېږي د هغه ځای نه پاسه بالکل بایکاټ وکړه د هغه ځای نه ځان لر کړه د هغه ځای نه هلته غلط کار کېږي ته هلته ناست من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده چا غلط کار په چا کې ولیدو نو هغه دې په لاس باندې منع کېږي ځکه ځینو خلکو د لاس وس کېږي نو علي محترم رحمت الله علیه فرمایل چې پاکستان داسې یو ملک دی په دې کې د لاس وس د چا کېږي چېرته د فوج کېږي د حکومت کېږي او د عدالت کېږي نو هغې له پکار دي چې خلک به په لاس منع کوي فإن لم یستطع فبلسانه او که دا وس ته چا نه کېږي بیا به ورته په ژبه باندې وایي زموږ والد صاحب فرمایل چې د خبرو چل هر چاله نه ورځي علما کرامو له ورځي نو علما کرام به په خوله باندې خبره کوي که نه کوي نو دا چاړاګان شیطانان دي زموږ والد صاحب فرمایل دا څه دي چاړاګان شیطانان دي دقه راځي د علما کرامو په اقوالو کې وګوره کتابونه ډک دي چې من سکت عن الحق فهو شیطان اخرس کم سړی چې د حق خبرې نه خاموشه پاتې شي نو علماء کرام فرمایي چې دا چاړه شیطانی څه شیطانی چاړه شیطانی ښه کم سړی چې حق خبره ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل حین سکت اهل الحق په حق چې کم خلق دي اغا باطل خلق چې کم غلط خلق دي د اغي په خبرو باندې ځان خاموش کی توهم اهل الحق اهل الباطل انهم على حق نو بیا کم اهل باطل چې غلط خلق چې اغي وی چې دا مونږ سکو دا ټیک دي دا نقصان دی او کله چې ته د حق نه او زه د حق نه خاموش شم او د هغې پروا نه کوم هغه حق ذات په زما او ستا نه بې پروا شي ګوره یاد ساته داسې الله جل شانو ته چې د حق نه بې پروا کېږي الله جل شانو حق ذات ته ستا نه به بې پروا شي که نه داسې نه ده څوک به راسره څه وکړي مړ به شي نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه د علما کرامو کار دی په ژبه باندې ویل او د عامو خلکو کار دا دی ومن لم یستطع فبقلبه چې عام خلک ته بایکاټ کوي داسې خلکو نه کم چې غلط کار کوي دا مونږ کم کړی دی مونږ کم کړی دی خپل بچي باندې مو سره هغه ته څه نه شي ماشومان دي ماشوم او حکومت هم وایي څه لاس په وله نه وروړی وایي لاس په وله نه وروړی پابندي د ګورې ماشومانو نه وخی چېرته وایي حالانکه دا د قرآن او د حدیث خلاف ته دا خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل حدیث شریف ته ضرب الصبیان کسقی البستان ماشوم وال دا داسې لکه باغ له اوبه ورکول حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل حدیث شریف ته مشکات شریف کی روایت موجود ده دا مطلب نه چې انسان به ځان درنده جوړ کړي ماشوم به چوتې ولګوي به څنګه چې بعضې استادان کوي بعضې قاریان کوي الله دې د هغې په حال رحم وکړي او الله دې ورته هدایت د ځان نه به درنده نه جوړوي خو ماشوم چې ته داسې پرېږدي نو بیا به شپه ورځ پبجي کوي څه به کوي پبجي به کوي دی نو څه به کوي نه الله جل شانو فرمایي لولا ینهاهم الربانیون د دې په دې علماو څه چل شوی چې دوی نه منع کوي د حرامو نه والاحبار او د دوی د زاهدان نه کومې خبرې نه ان قولهم الاثم چې دوی دروغ وایي واکلهم السحت او دې خبرې نه ولې نه منع کوي چې لکه حرام مه کوئ لبئس ما كانوا يصنعون دې علما کرامو چې خپل دا عادت جوړ کړی دی دا علما کرام نه دا شیطانان دي او چاړاګان شیطانان دي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وسلم